السلام علیکم ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ملګرو څنګه کولی شو چې په کشمیر کې ویډیو پلیر جوړ کړو، صوتي فایل هم پکې خلاص کړو او ویډیو هم عکس هم. راځو یو ویډیو جوړول دلته لیکو ویډیو پلیر. راځو د دې دا دغه چې دا ور ختموو ښه د image to print. هغه څخه وروسته دلته یو بټن ده ما ته جوړ کړی دی، تاسو به جوړ کړئ. بټن در راواخلئ یا دغسې به هم شپېته سایز ورکړئ او دغسې 200 ټیکټونه به تاسو ورکوئ. هغه څخه وروسته به دا به ټیکټ کړئ ښه، او یو بل بټن یو هم بل د دې سایز هغه پورته طرف څخه په فاصله او ښکته څخه د ویډیو د نوم یې دوه عکس راغلل. ښه نو عکس مې راواخیست، راځو دلته نو ځای به کلیک کړو او دلته دا عکس ورته ونښلو. زه په دې کې لیکم چې ویډیو خلاصول. دلته هم لیکم مطلب صوتي خلاصول. دغه څخه وروسته دلته هم لیکم چې عکس نو راځو یو دوه صفحې جوړوو. دلته به راسئ لیکمه ایمیج، بله لیکمه چې اډیو، بله صفحه هم جوړوم، دا هم ویډیو. دلته به راسئ ملګرو، د ویډیو دغه کې به دغه ځای کې به دغه فعاله کړئ، دا به داسې کړئ، بامونه لرې کړئ. راځو دلته لومړی ویډیو ته. ویډیو ملګرو ما ته یو رقم دغه جوړ کړی دی، دغه ده دغسې یوازې یوه لینیره ده، بیا له هغه څخه وروسته یو بټن ده کوم چې دغه ما ته جوړ کړی و، بیا یو بل لینیر ده، د دغې لینیر دغه ده دوه لینیر دغه چې دا به ورته یو کړي او د دغې هم دا یو او یو دا ویډیو یو دغه لینیر ده او یو هم دا بټن ده، دا بټن او لینیر او یو هم دا ویډیو دا به راواخلئ ملګرو. هغه څخه وروسته راځو دلته فایل زه دلته جوړوم ویډیو لیکم ورته. دلته ویډیو فایل نشته فلحال. نو راځو دلته لیکمه چې ویډیو سلش دا دغه به ورکړئ ستوره. راځو دلته ون فایل، دلته به تاسو یو سټرینګ جوړ کړئ. سټرینګ مې جوړ کړو، ورته انتخاب کړئ، د دې لیست دی. بیا راځو دلته لیست بارک ته، دغه بلاک دلې او دلته به صفر. دغه څخه وروسته به راسئ یو ویو بارک ته، دا بلاک راواخلئ، دا به داسې کړو او راځو دغه ته، دلته به دا بلاک راواخلئ، پیج به دا کېږدئ چې ویډیو پکې خلاص شي او دلته به ویډیو ورته انتخاب کړئ. دا به تاسو ټول در سره دغه کړئ وساتئ او نومونه را ورکړئ چارج شي. دغه څخه وروسته راځو کریټ بارک ته، دلته هم یو بارک ته راځو، دا بلاک دلته زه ورته وایم چې دغه دې پټ وي، دا ویډیو دلته به یو بټن ته ډیزاین ورکړو، هغه به یې شیل کړئ
داسې دغه بارډر به یې 3% کړو. ښه بارډر رنګ دې سپین وي، منځ دې تور وي. راځو دا هم درسره ثبت کړو او نوم ورته راورکړو. اوس ورسئ دلته فایل ته ونکلیک کمپنی انبارښتن دا بلاک راواخلئ. دلته به راسئ په ځای به کلیک وکړئ. دلته ویو بارښت ته راسئ، دغه سټارټ دا بلاک به راواخلئ د ویډیو ویو سټارټ. تر څو ویډیو راواخلي داسې یودم یې سټارټ کړئ ترو. دغه څخه وروسته ویډیو دلته راځو. دلته به هم ملګرو دا دغه چې تاسو جوړه کړې ده هغه تاسو ورته وګورئ. زه یې دلته طریقه درته ښیم څنګه داسې صفحه جوړه کړو. لومړی به لینیر راواخلئ ملګرو. هغه څخه وروسته به د دې چې دا به میش ټو پرنټ کړئ او راباسئ دغلته بټن راواخلئ او دا به داسې کړئ. بټن ته چې سایز مطلب دې ته د 80 داسې سایز ورکړئ، 200 داسې، او دغه به هم 50 بیخي زیات 10 کړئ. دې کې اوس مطلب زه لیکمه چې صوتي اخیستل، دې ځای په کلیک وکړئ او راسئ دا بولډ کړئ او رنګ به یې هم دغه کړئ سپین، دغه رنګ به تور کړئ، د لینیر رنګ هم تور او دا به ورټیکل کړئ. هغه څخه وروسته بله لینیر، دغه وروسته دغه ویډیو ویو، دغه وروسته ملګرو بله لینیر او راسئ د دې لینیر دغه ته چې دا ورته یو کړئ او د دغه لینیر هم یو. دا د ټوله طریقه وه چې وموندله څنګه صفحه جوړېږي. له هغه څخه وروسته ملګرو راسئ د دې لینیر دغه اندازه چې دا به 100 کړئ او راباسئ دنه ایمیج به راواخلئ، دلته به یې کېږدئ، دې ته به داسې اندازه ورکړئ 50 او دغسې به یې هم میش ټو پرنټ کړو. دا به ورته انتخاب کړئ فټ دغه فیلټ انټر. دلته که ایمیج ورته انتخابوئ که نه داسې ټوله ایمیج پکې ښکاروئ، تاسو ورته وګورئ داسې د یوه څنګ ته ښکاروئ، داسې بیا دغسې ښکاروئ، داسې په خپل حال، داسې هم او دغسې بیا ټوله پکې ښکاروئ. نو زه فعلا ورته وایم چې دا یې ټوله پکې ښکاره کړئ. هغه څخه وروسته ملګرو راځو دلته دغه ایمیج پورته وړو 100%، دلته منفي ورسره ووایئ 80% د پورته لاړه شي. ښه، نو له دې څخه فلحال دا انځور چې ده لرې کوم یې. نو را اوس ملګرو دلته به راسئ اوډیو فایل باندې به کلیک وکړئ او راباسئ دلته کوم بلاکونه چې موږ ساتلي وو هغه به راواخلئ. دا بلاکونه دلته به سټرنګ جوړ کړئ، دلته به ورته انتخاب کړئ. دغه څخه وروسته دا میډیا پلیر بلاکونه دي ملګرو، دغه ملګرو دا د میډیا پلیر بلاکونه دي. دا تاسو زموږ ټلګرام چینل څخه ترلاسه کولی شئ. ټول بلاکونه ده نو د میډیا پلیر په دغه کې به د پورته دا لومړنی بلاک به راواخلئ، دلته به ایمیج ورته انتخاب کړئ، ورته ویریبل برخې ته راځو. ښه، دغه دا به داسې دغه ځای کې به دا کېږدئ او دغه به کاپي کړئ، دلته به یو ایمیج هم ورته انتخاب کړئ. نو له دې ځای څخه به ووځو ون کریټ ته
دلته هغه نور بلاکونه چې موږ ثبت کړي وو هغه به راواخلئ. دا به په دوو برخو کاپي به یې کړو، ایمیج به هم ورته یې کړو. له دې ځای څخه وځو، راځو دلته کمپونیټ بلاک راواخلو. او د هغه نښو ته راځو، ویډیو ته، ویو برخې ته راځو. ویو سټارټ نور کار نشته. د دې ځای څخه وځو، ایمیج ته راځو، ویو لینیر راواخلئ او هغه به ایمیج ټو پرینټ کړئ. هغه وروسته به دغه لینیر راواخلئ، دا همداسې کړئ او 100% دغه طرف څخه او دغه به 100 دا به دغه کړئ 8 داسې. او دلته به یو ایمیج کېږدئ، د دې پرینټ به 0 کړئ. نو داسې ایمیج ټو پرینټ او ورته وایم چې ایمیج دې داسې پکې راشي. دا رنګ یا هم مطلب پوره دې پکې ښکاره شي، داسې پوره. هغه څخه وروسته راځو، دې رنګ به تور کړو دغسې، او دا به ورټیکل کړو. او هغه بټن چې دا به راواخلو، دلته به یې کېږدو. بټن سایز به کم کړو، داسې به 50 کړو. همداسې 200 څخه به یې 140 او دغه اندازه به یې هم 13 دې کې زه لیکم چې انځور اخیستل. نو د هغه څخه وروسته راځو، د انځور دا دغه چې ده دغه به تور کړو، سپین. راځو دلته یو ایمیج فایل جوړوو، دلته یې لیکئ ایمیج فایل، دا به اډ کړئ. دلته بیا هماغه بلاکونه دي، نور کار نشته. موږ یوازې یو سټرینګ ته اړتیا ده، سټرینګ جوړوو. دلته به سټرینګ ورته انتخاب کړئ، دا به لرې کړو. دلته به تاسو ایمیج دغه ایمیج سایز دا به ورته انتخاب کړئ، نه ایمیج نه بلکې دغه به دواړه ورته انتخاب کړئ. کاپي هغه څخه وروسته ویو برخې ته به راسئ، دغه فایل به راواخلئ، دا به پکې کېږدئ. دلته به ایمیج ورته انتخاب کړئ، ون کریټ. بیا هم بلاکونه چې ثبت کړي مو دا به کاپي کړئ، دا به ورته انتخاب کړئ. او دا بټن خو هسې بټن ده، ښه له دې ځایه څخه نور وځو، راځو دغه ځای ته، دلته به راسئ او دا بلاک څخه وروسته به راسئ دا صفحې ته، ون کریټ. دلته به راسئ ویو برخې ته، ویو پرېږدئ، دلته به راسئ دا بلاک به راواخلئ، دا به حذف کړئ او دغه به داسې کاپي کړو. دلته دوهم بټن او دلته هم دریم، دغه دلته به سپین ورته انتخاب کړئ، یا دلته به ورته ولیکئ ملګرو دغه 950 دغه څخه وروسته اف 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 اف
نو اډ به کړئ، دلته به دا ورته انتخاب کړئ. او دغلته به دا رنګ یې ورکړئ. دا یو کوډ وی ډیزاین د ملګرو چې تاسو خپله خوښه د دې ځای څخه نور وځو. زه به دلته بټن وته د ویډیو باندې کلیک کوم. کمپوننټ دلته به انټینټ کمپوننټ جوړ کړئ. بلې صفحې ته واړوئ. نو دلته په ویډیو ته صفحې ته واړوئ چې موږ د ویډیو په بټن کلیک وکړو. صوتي باندې چې کلیک وکړو نو صوتي ته به واړوئ. نو دا هم صوتي فایل. له هغه څخه وروسته عکس هم ایمیج. نو کار خلاص و. یو کار پاته دلته به راسئ دغه بارک ته. دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته به راسئ دغه لومړني اپشن په دې ځای به کلیک وکړئ او دغه به آن کړئ. دا د خلاصوم. نو کار نشته، ویډیو رانه برنامه رانه وویو. نو د دې لپاره چې ویډیو غټه نه شي زه به ویډیو ودروم. نو که چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورو ویډیوګانو تر ټولو مخکې تاسو پورې در ورسیږي. راځو ویډیو دروو. دا ولې نه لري؟ راځو دلته به یې ودروو. ښه نو دا د ملګرو ویډیو هغه برنامه تثبیت شوه. نو اوس یې خلاصوم. ښه نو راځو لومړی په ویډیو خلاصولو باندې کلیک کوو. زه په فایل رااخیستلو باندې کلیک کوم. راځو دلته یو ویډیو خلاصوو. ښه راځو دلته دغه ویډیو خلاصوم زه. دا د ملګرو تاسو ولیدله چې ویډیو بې خوندور دغه سره خلاصه کړه. څومره یې مخته ولي هغومره مخته ځي او څومره یې شاته ولي هغومره شاته ځي. نو اوس له دې څخه وځو. راځو دغه په صوتي خلاصولو باندې کلیک کوم. صوتي باندې کلیک کوم. دلته راځو یو صوتي اختیاروم. نو راځو دلته په یو صوتي باندې به کلیک وکړو. راځو په دغه باندې کلیک کوو. دلته هغه د شعر هغې راواخیستو. زه په دې باندې کلیک کوم. دغه یو ځلې بېرته دلته ځو صوتي برخې ته. دلته به راسئ. دلته چې راغلی ویو برخې ته به راسئ. دا به صحیح دا بلاک به راواخلئ. دا به کاپي کړئ. دا لیرې پکې کښېږدئ. نو له دې ځای څخه وځو. ویډیو بېرته رانهوو. دغه څخه وروسته راځو له دې ځای څخه وځو. عکس باندې کلیک کوو. انځور رااخیستل.
دا د پر انځورونه یې راواخیستو. زه په دغه انځور باندې کلیک کوم. دا د خوندور دغه سره راواخیستو. همداسې بل پسې رااخیستل کېږي، پسې راخلئ. زه راځم یو بل رااخلم. په دغه دا هم د انځور رااخیستل وو. له دې ځای څخه بېرته وځو تر څو چې دغه رانول کېږي. نو ملګرو دغه خوندوره ویډیو وله یوازې دغه پاتې وو، لا به هم کار وکړي. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. او که چینل مو نه یې سبسکرایب کړی، چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ تر څو نورې ویډیوګانې زموږ تر ټولو مخ تاسو پورې ورسېږي.